یقینا شهید یقیني جنتی او دومره مظلوم او بې دفاع شهید یقیني جنتی، خو بزدل او شکست خورده دشمن دی په دې پوه شي چې که تاسو د عبدالرحمن ابن ملجم المرادي مشن نه پرېږدئ او د مسلمانانو قتلونو ته دوام ورکوئ، نو ګورئ په دې پوه شئ چې موږ هم د حضرت علي او د حضرت عثمان رضی الله عنه د مشن پرېښودونکي نه یو. دا شهادتونه ګورئ موږ د خپل مشن نه نشي په شا کولی، بلکې زموږ حوصلې به نورم مضبوطوي. داسې بزدلانه حملې دا د دشمن د شکست دلیل دی چې نورې زور ونه رسیږي، نو داسې بزدلانه حملې کوي. الله تعالی دې د نننۍ واقعې په شمول د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. دې شهادتونو سره موږ بلد یو. يوم الفراق بكى الصحاب وسال دمع الشوق